خلق وی کنه وی د روجې هر ماښام اختر دی وی زرې زرې د پېشمني د لاسه جومو پېشمني د خوبه پاڅېدلي ډېر خلک یې هلکه پاسه که نه پېشمني وکړه نه پاسه پابسه بس زه موړ یم دې په ناره نیسم ناروا دي مکروه دي په ناره به نه نیسئ پېشمني ته رسول الله مبارکه غذا ویلې ده یو صحابي فرمایي وی رسول الله مبارک را آواز راکړه هلموا الى الغداء المبارک هلموا الى الغداء المبارک پېشمني له راپراشه چې دا ډېر مبارک شی دی مبارک زموږ علماو یو برکت یې دا دی چې پېشمني دې وکړه نو ته به موړې روژه به ښه اطمینان سره ونیسې او که مو پېشمني دې ونه کړه لسو یولسو له به اوږې نو بیا په دا روژه ستومانه پېشمني دې وکړه تنده به دې نی چېرته مازدیګر به دې تنده راشي اوبو په وجود کې دې اوبه پرتې دي په رګونو کې دې رطوبت اوبه پرتې دي او که پېشمني دې اوبه نه څښلې چای دې نه څښلې 10 بجې به د باندې تنده غالبه شي چې وجود کې کومې اوبه د شپې پرتې دي متیازو کې خوله کې بوځي نو بیا به تږې خدایا دا مې څه غلطي کړې ده ناجوړه به شي ناجوړه به شي یو دوه به ونیسې بله او بیا نشي نیولی نو برکت یو دا دی چې وجود به دې موړ په موړ پاتې تنده به دې نه لګي نو اطمینان سره به روژه ونیسي او دویم برکت د دې څه دی دویم دې خوراک سره د روژې غوندې د یو عظیم عمل شروع کېږي دا ته په دې نیت کې دا خوراک ګوره انما الاعمال بالنیات نیت دې دا دی چې دا خوراک دې له کوم چې دا څه وخت زما خېټه کې پروت دي چې د روژې تکلیف راته نه او روژه الله له په خوشحالۍ ونیسم المبارک او بعض علماء یو برکت بلم دی اسنګه زمارونو وره چې مخکې روژه فرض شوه نو قانون بسو قانون بدو چې سړی به روژه به دی به اوده شو روژه به شروع شوه روژه به ماته کړه ماښام بیا به کله روژه شروع کېده چې کله به سترګې ورلې اوده به شو که روژه به نه مو ماته کړې او اوده به شو بیا به روژه شروع شو که 9 بجې به اوده شو که 10 به اوده شو بس روژه به شروع شو یو صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې هغه غریب ټول عمر په پټو کې خواري مزدوري وکړله نو چې ماښام راغی کور ته د روژه ماتي په ټیم کې نو کور وکرسنو بیبي ته وی د خوراک څه شته بیبي ورته وی چې خوراک خو څه نشته ودرېږه ګاونډیانو کره دله څه ګورو دی غریب ستړی و کار یې کړی نو د ډډه واله چې ډډه واله خوب ورغی غریب چې ښځې راله او دې خاوند ته یې وکته واخې به اوهو زما خاوند غریب ټول ورځ خدمت وکړه مزدوري وکړه دا خو غریب اوده شو خوب خو د انسان په اختیار کې نه کنه بې اختیاره بعضې وخت انسان له خوب راشي دا خو غریب اوده شو دا خو د بیا روژه شروع شو هغې غریب یې خوراک راوړه او دې اوده شوی خوب سره روژه شروع شوه چې شروع شوه روژه چې ورځ ورپسې روژه ده نو اوس خو پېشمني نه شي کولی روژه شروع شوې ده چې نیمې تر ورځ ورسېده بېهوشه شو بس چې دا تکلیف راغی په صحابه کرامو نو قرآن شریف کې الله پاک آیت نازل کړ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر بس د شپې خوراک جیس خورئ اوبه مسکئ کم وخت پورې که ودم شي پروا نشته چې را پاسې نو خوراک سکاک کوه کم وخت پورې کوه چې تر څو سبا نه راختلې نو ګوره مبارک ویلی شو مبارکه برکت یې دا دی چې په نورو امتونو دا شی نو دا د رسول الله مبارک امت د خدای یو تحفه ورکړه د رسول الله مبارک امت له خدای پاک یو تحفه ورکړه نو چې د الله د طرف ته انسان ته یو تحفه میلو شي نو دا برکتي شی وي که برکتي شی نه نو روحاني برکت جسمانی برکت روحاني برکت دا خدای احسان کړه په مسلمان او دې کې د الله شي کې یو حکمت دی که داسې نه وي که نه اوهو چې دا روژه خو ډېره ګرانه ده اوس چې ځان ته رایادی مړه زموږ داسې روژه ده هغه خواران چې به اوده شو روژه به یې شروع شوه شکر دی که وی مونږ به بیا نیوله الحمدلله که هغه وي مونږ به بیا نیوله د الله حکم به خو الله ته ډېر لوی مهربانې ستا شکر ادا کوو چې را باندې احسان کړه یو دا مسله وه یو بله یو مسله هم پکې وه درته به یې ووایم ځنو د شپې د خپلې بیبي سره یو ځای کېدل هم پر منه و په روژه کې بس چې میاشت به ولیدلی شوه نو بس
دروازه شپې با انسان بیا د خپل خواهشات نشي پوره کول د شپې بندو د شپې هم نه نږدې کېده چې اختر شپه اعلان وشو نو بیا به سړی نږدې کېده نو ګرانې انسان ته بعض انسان خواهشات غالب وي د بعض صحابهونو پکې داسې څه واقعات هم وشو نو الله پاک هغه اجازت هم ورکړ هغه اجازت هم رب العالمین ورکړ په رمضان کې چې تاسو د خپلو بیبیانو ته د روژې د ماتېدو نه پس تر پېشمني پورې نږدې کېدی شي ګوره صحابو څومره سختې روژې وې موږ ته الله اسانه کړه دغه روژې به صحابه په خپلو ماشومانو نیولې نو پېشمني له به پاسو نو پېشمني ته پاسېدل او پېشمني خوړل سنت دي ښه دې ته خامخا پاسئ خامخا بلکې زه خو تاسو ته یو خبره کوم زما انشاءالله چې دا خبره تاسو منئ نو ډېر خیر به خدای درکړي د پېشمني نه داسې نیمه ګنټه مخکې پاسئ زیات نه خیر دی څو منټه نیمه ګنټه نو په دې 5 منټو کې اودس کېږي یا په 10 منټو کې د اودس وشي نو ښکلې پا بسې نو اودس به وکړې نو په 10 منټو کې یا په 15 منټو کې ښکلې یو اته رکعته لمونځ کېږي مزیدار څلورم کولی شي دوم کولی شي شپږم کولی شي اته د رسول الله مبارک غالب تهجد چې اته رکعته نو بیا په دغه 12 منټه کې سړی روټۍ هم خوړی شي هېڅ مشکل نشته نو ګوره تهجد لږ مهرباني وکړئ د رمضان په دې میاشت کې کوئ قسم دے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے بخاری حدیث تے نبی علیہ السلام بدا رمضان په شپه کې دومره مشقت کو چې په نورو شپو کې به دونه مشقت نه هغې خو به هره شپه د الله عبادت کو تهجد خو به نبی علیہ السلام مستقل کړ بلکې بعض علما وایي چې په هغه تهجد فرض و همون فرض دی مستحب دی سنت دی او په هغه فرض و خو خیر که څوک وایي چې فرض نه مو نو په نورو میاشتو کې به یې دونه مشقت نه کو لکه په رمضان په میاشت کې چې څونه مشقت کو نو اسې پېشمني له پاس وکړه چې پېشمني له پاسې نسواري خو خامخا پاس دا خو ماته معلوم هغه خو که پېشمني کوي که نه کوي خو خوله کې به غونډس کې لازمه نه چي غریب خو بغیر د دې نه کار یاره د دې مردار نه خو په دې روژه کې ځان خلاص کې دا یو میاشت ده بس په دې کې به تا خدای پاک خلاصوي کوشش وکړې قصد وکړې چې د دې نسوارو نه او د دې سګرټو نه او د دې چیلم نه په دې روژه کې تاسو ځان خلاص کې د خدای نه سوال وکړې خدایه دروازې دې بند کړي دي بس ځان ته ساتم نو نسواري کاکا او خامخا نسوارو له پاسې نو چې نسوارو له پاسې نو خدای له نشي پاسېدی پېشمني نه نشي پاسېدی خوله سره پارېندې ولږ پاسه اودس مات کا او ښکلی اودس وکړه او مونځ وکړه چې سړی پاسي مشر نو بیا ماشوم ای ښځې تکړی ښځې څونه محنتي دي غریبانانې یوه نیمه ګنټه مخکې پاسي تاله چیم پخه کې تاله خوراک هم پوخ کې او چې په دا میانځ کې تاله به بار بار راځي ناوخته دې پاسه که نه ګلدین کاکا پلاره الا شابه ناوخته کېږي او ته ورته ها ها کې غریبه په مصله ولاړې خپل منځ کوي یاره ښځې ډېرې تکړه دي خپل تهجد وکړي دوه وکړي څلور وکړي او خپل تهجد وکړي نو مهرباني وکړئ پېشمني وختي لږ پاسئ او تهجد کوئ په دې الله خوشحالېږي او بیا اخره شپه خو ډېره قیمتي ده په رمضان کې بیا اخري شپه ډېره قیمتي ده د رمضان میاشت په ټولو میاشتو کې بهتره میاشت ده او په انسان چې کوم عبادتونه لازم دي د عقیدې نه پس عملی عبادتونه نو په هغې کې د روژې ډېر لوی اهمیت دی منځ دی اهم عبادت دی خالص بدني عبادت دی دغه رنګې روژه دم خالی بدني عبادت دی زکات هم عبادت دی خو مالی دی اصل پکې مال دی بدن دویم نمبر کې دی او حج د دواړو عبادتونو مجموعه ده هم بدني عبادت دی سړي باندې مشقت او کړوي او مالی عبادت دی مال هم پکې لګي نو بدني عبادتونه کم چې ارکان نبی علیہ السلام د اسلام ښودلي داسې عبادات ګوره ډېر نو بني الاسلام علی 5 شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان نو پاغې کې یو د رمضان روژه ده
دواړو کې فرق دا دی په مونځ او په روژه کې چې د مونځ تعلق د عمل سره دی، دا کې به ته ځان کړی مشقت به برداشت کې، او د روژې تعلق د ترک سره دی، د بعضې څیزونو نه به ځان ساتي. که یو سړي پېشمني نیت د روژې وکړ او تر ماښامه پورې دی اوده پاتې شو، دی بس دواړو راپانسېد او چې کله د ماښام بانګ وی دی راپاڅېد عمر روژه وشو، اس عمل یې ونه کړ. اصل روژه یو څو څیزونه دي د هغې نه ځان ساتل دي. څه ته وایي روژه؟ زمونږ دا طالبان وایي د دریو څیزونو نه ځان ساتل، یو د خوراک نه، بل د څښاک نه، او بل د شهوت د استعمال نه، او ورسره یو څیز بل دی چې نیت دا ضرور دی. امساک وی د اشیاء ثلاثون نهارا مع النیت، دا چې کله سبا راوخیږي تر د نور د پریوتو پورې په دې ټیم کې د دې دریو څیزونو نه ځان ساتل او نیت ولا ضروري دی، دې ته روژه ویل کېږي. بیا دا میاشت د روژې ډېره زیاته اهمیت لري. د رمضان د روژو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا په مکه کې نو یو څو روژې فرض وې، درې په هره میاشت کې فرض وې، هغې ته به ایام بیض وې. اصل کې دا ایام اللیالي البیض، په دې کې شپې سپینې، سپومۍ پکې روښانه، دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه د هر اسلامي میاشت دی. اسلامي میاشت دیارلسمه او څوارلسمه او پنځلسمه، هره میاشت کې درې، نو 12 میاشتو کې څو جوړېږي؟ شپږ دېرش. او یو بیا ورسره عاشوره نیوله، دا هم فرض وه، او بعضې علما پکې عرفه هم یادوي، عرفه هم فرض وه. خو خیر د عرفې د روژې په فرضیت کې د علماو اختلاف دی، خو دا هره میاشت کې دیارلسمه اسلامي، څوارلسمه، پنځلسمه او د عاشورې دا فرض وه. دا به نبي علیه السلام مبارک باقاعده نیولې او صحابو ته به یې ویل چې دا نیسئ. او چې بیا رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ، نو بیا د رمضان روژې فرض شو. نو دغه شپږ دېرش یا اووه دېرش روژې چې ما درته وویې، د دې فرضیت منسوخ شو، اوس فرض نه دي، لیکن اوس هم مستحب دي، که څوک یې نیسي نو ثواب پکې شته. دا ما چې کوم آیت ولوسته، نو بعضې علما وایي دا د رمضان په حق کې نازل دی. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. نو طالبان سوال کوي چې په مخکې امتونو خو د رمضان روژې فرض نه وې، او دلته خو الله وایي په تاسو روژې فرض دي لکه په مخکې امتونو چې فرض. نو زمونږ طالبان وایي دا تشبیه صرف په ذات کې ده، ذات د روژو په هغې مو په مونږ هم دی، لیکن زمونږ لوی علما محققین علما چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی، او په هغې کې زمونږ علامه انور شاه کشمیری رحمت الله علیه داخل دی. هغې وی چې نه، دا دې روژو نه دغه مخکنی روژې مراد دی. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندان، کتب علیکم الصیام، په تاسو روژې فرض شوې، کما کتب علی الذین من قبلکم، لکه په مخکې امتونو چې څنګه فرض وې، په هغې دغه روژې وې، درې په هره میاشت کې او یو عاشوره. دا هغه وي. او دلیل یې څه دی؟ وی دلیل یې دا دی چې وروستو الله وایي یو خو کما د هغې په شان د تشبیه په هغوی دغه وي، په مونږ هم، او بل ایاما معدودات، د شمېر ورځې الله وایي. نو د شمېر ورځې هغه دي، د رمضان نه دي. د رمضان خو د شمېر نه دي، کله یو کم دېرش او کله دېرش. ورې په دې هم ځان پوه کړئ، بعضې خلک چې میاشت یو کم دېرشي وایي یوه مو خوړه، دا په زول خبره ده. په ځان به د ګناه اقرار نه کوې چې یو مې وخوړه کمبخته، دا خو دې د ګناه اقرار په ځان وکړه. ولې د روژه خوړل خو ډېر لوی جرم دی او ډېره زیاته ګناه ده، نو ولې دا خبره کوي چې یوه مو خوړه؟ او څوک وایي مولیانو را باندې یوه مو خوړه. هلکه مولیان خو خلکو ته وایي اونیسئ روژه، اونیسئ. مولیان در باندې ولې خوري؟ دا میاشت به دله مولا ګوري که ته به یې ګورې؟ او که تا میاشوري ده، مولیان خو غریبانان چشمې اچوي، هغوی میاشت ته کوم ځای ګوري؟ او ماښام جومات کې ناست دي، ستا په انتظار چې څوک به میاشت وویني او راشي او ما له ګوۍ راکړي. هم عام مولا د اعلان هم نشي کولی. دا د شریعت خبره درته کوم. نو دا شمېر ورځې نه دي
هغه میاشت ده کله یو کم دیرش کله دیرش نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې مدینه منوره ته لاړ رمضان فرض شوی دی نو په مدینه کې 9 کال د رمضان روزې نیولې دي 9 کاله په 9 کالو کې 2 کاله دیر شوي 2 کاله یو کم دیر شوي 2 کاله دیر شوي 2 کاله یو کم دیر نو زموږ عالمان وایي دې نه معلومیږي چې دا یو کم دیر غالب وي نو اکثر یو کم دیر شي کله د دیر شم شي نو چې یو کم دیر شوه او میاشت نبی علیه السلام فرمایي چې تاسو کله میاشت ووینئ نو روژه کې صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته او چې کله د اختر میاشت ووینه نو روژه کې اختر کې بس که په یو کم شوه او که په دیر شو یاره اتیش پکې نه راځي که په اتیش تو باندې چا میاشت ولیده او دنیا ولیده نو پته ولګېده چې په لومبي سر کې مې وخوړلی ځکه د اتیشو میاشته نه بیا به د هغې روژې قضا کې نو دا خبرې چولټ غلطي دي ښه تاسو چې زما دا کم مقتدیان یې یا زما دا بیان څوکم اوري او یې څوک ګوري په دې میډیا نو ټولو ته دا زما خبره ده چې دا به قطعا نه وایي چې یوه مو خوړه دا د ګناه خبرې دي د ګناه خبره به نه کوې نه به دا وایي چې مولیانو را باندې یوه خوړه مولیان چا بچا لپاره خپله خیرت نشي خرابولی چې وی منی سي مقوجه کې او د لکونو خلقو بوج په خپل سر راواچي دا آسان کار دی یزه مې روجه مې یوه خوړه نو دا د ګناه خبرې دي انشاءالله دا خبرې بس دکو ښه نه به دا وایي چې یو مو خوړه به چې میاشت اعلان وشو روجه اعلان وشو کوجه او نه به دا وایي مولیانو ته به نسبت نه کوي چې مولا لکه تا ګوی ورکړه خو اعلان به وکړي که دې ونه کړه اعلان به نه به هر کیف نو د رمضان روجې د شمیر نه دي چې د شمیر وي دونه دي میاشت ده کله دېرش او کله یو کم دیر دا دویم دلیل شو دریم دلیل سره رستو راځي عمدې کې فمن شهد منکم الشهر فلیصمه نه رستو راځي چې فمن کان منکم مریضا د تیر وته فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخرى که څوک مریض وي یا په سفر مریض دی ونیولی نشي دې رستو قضا ونیسي یا په سفر دی او دته روژه نیول ګران دي دې رستو قضا ونیسي راځي اوس هغه اصلي ته کې وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين دا آیت دی هغه بل دی على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين چې څوک طاقت لري د خوښه د روژه نیسي او که فدیه ورکړي اوس ورونو د رمضان د روژو دا حکم نه دی دې کې چې طاقت لري نو روژه به نیسي دې کې فدیه نشي ورکړي نو زمونږ طالبان څوک دوی لا یطیقون لا پکې مقدر دی څوک یې حمزه سلب یا بفعال وغیرہ وغیرہ حضرت امام بخاری سوای او شان ورشا کشمیری سوای وی دا د رمضان د روجو خبره نه ده وی دا د هغه روجو آیت دی دا هغه حکم دا که چا به روجه نیولې شوه او مې خوښه وه چې روجه نیسم او که فدیه ورکړم دا هغه شپږ دېرش روجې چې وې هغې کې اختیار و تعالی روجه نیسي او که فدیه ورکړي په رمضان کې د اختیار ستا نشته هغې کې الله آیت نازل کړه ومن شهد منکم الشهر فلیصمه هغې کې حکم دی چې روجې میاشت در باندې راله لازما به روجه نیسي د رمضان نه میاشتې دا حکم نه دی که طاقت دې وي خامخا به یې نیسي په فدیه کار نه کېږي او که طاقت دې نه بیمارې نو خیر دې مه نیسه بیا به فدیه ورکې که شیخ فانی وي او که ځوان زلمی وي نو چې جوړ شي نو بیا به یې نیسي نو د مارونو مخکې دغه روجې فرض وي دغه روجې نو چې رسول الله مبارک مدینه شریفې ته هجرت وکړ نو په دویم کال د رمضان روجې فرض شو اعلان وشو من شهد منکم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن په رمضان کې نازل شوی ومن شهد رستوی منکم الشهر فلیصمه اوس به روجه پکې نیسي رونو قیمتي میاشت د رمضان نه بله نشته ډېره قیمتي میاشت ولې قیمتي میاشت ده یا قرآن شریف د الله د ذات نه لاول په لوح محفوظ کې ولیکلی شو بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ بیا د لوح محفوظ نه د هغې یو فوټوکاپي په دې لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت ورته وایي هغې ته الله را منتقله کړه
دغه فوټوکاپي چې دا لوح محفوظ نه بیت العزت ته منتقل کېدله دا د رمضان میاشت ده. او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې قرآن شریف په غار حرا کې نازل شوی دی دا د رمضان میاشت ده، دا هم د رمضان میاشت ده. او ټول آسماني کتابونه تورات، زبور، انجیل او چې څومره صحیفې دي، که په آدم علیه السلام دي، که په شیس علیه السلام، که په ادریس علیه السلام او که په ابراهیم علیه السلام، دا هم ټول د رمضان په میاشت کې نازل. نو قیمتي میاشت. بیا په دې میاشت کې یو شپه ده قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي چې هغه د زرو میاشتو د عبادت نه د هغې د یوې شپې عبادت بهتر دی. دومره قیمتي شپه یا زرو میاشتو نه بهتر دی. لیلة القدر خیر من الف شهر. د زرو میاشتو د عبادت بهتر دی، برابر نه بلکې د هغې نه غوره دی، بهتر دی. زمانو څونه قیمتي میاشت خدای پاک موږ له راکړه، او دا میاشت دې دپاره موږ له راکړه چې موږ په دې کې عبادت وکړو. دوه قسمه عبادت، یو د ورځې روژه، یو د شپې قیام اللیل چې موږ الله ته ودرېږو. موږ روژو ته ځان ستړي کړي. ماشومان چې روژې نیسي واڼه خپ نیوي شي، نه بچې ګورې ناجوړه به شي. د صحابو به سهالو خبرې، صحابو به ماشومانو ته ښکلې پېشمنې تیار کو، ځکه چې پېشمنې خشتئ نو خلک ورته راپاسي، او که پېشمنې هسې ټیپره لوګانې بیا څوک نه راپاسي. अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है माइनक्राफ्ट खेलने वाले हैं, और हम लोग माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड का नाम सिटी रखेंगे, क्योंकि हम अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड से जो है ना सिटी ही बनाने वाले हैं। सिटी सही है, बनाते हैं। उसमें मुझे कुछ भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, बस इतना पता है कि हमें लाके कहीं पे भी छोड़ दिया जाएगा और फिर हमें वहाँ से अपने लिए पूरा एक घर बनाना है, पूरा एक अच्छे से रहने के एक इंतज़ामात करने हैं, अपनी हैट बनानी है और बहुत सारी चीज़ें करनी है। तो मुझे वो नहीं पता कि मतलब इसमें करना क्या होता है हमें, लेकिन बस ये सब करना होता है। और फिर इससे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी जो है ना एंडर ड्रैगन से होगा। हम लोग एंडर ड्रैगन के साथ फाइट करेंगे, फिर उसके बाद हमारा एंड होगा। तो देखिए, लेट्स गो। हमें भी कहीं पे भी लाके छोड़ दिया गया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ। और हमें फर्स्टी में एक वाटरमेलन मिल गया। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना वुड इकट्ठा करेंगे, क्योंकि वुड हमारे बहुत काम आने वाली है। फिर वुड से हम लोग फिर वेपन्स बनाएंगे, और वेपन्स से फिर हम लोग एक अच्छी आलीशान जिंदगी गुजार पाएंगे। अभी हम लोग अपने लिए एक अच्छी सी जगह तलाश करेंगे, और वहाँ पर फिर हम लोग अपना घर बनाएंगे। यहाँ पर जो है वो कभी तरीके से पहुँच जाते हैं, तो इस तरह करते हैं। ये वाली जिस जगह पे मैं आई हूँ ना, ये वाली जगह बड़ी अच्छी है। इसको क्या कहते हैं पता नहीं, इसको क्या कहते हैं। ये काफ़ी अच्छी जगह है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये फिशेस ये सब कुछ है।
मैं दूसरों के अंदर जाती थी।